د روان 1404 کال له پیله تر اوسه د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼ شمېر نندارتونونه جوړ شوي. دلته په کندوز کې هم د کورنیو تولیداتو، زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو د بازار موندنې په موخه 3 ورځنی نندارتون جوړ شوی. دا چې دغه نندارتونونه څومره ګټور وو، د عامه پوهاوي په برخه کې څومره اغېزمن ثابت شوي، دا پوښتنې په همدې نندارتون کې صنعتکاران ځوابوي. که چیرته یو ډاکټر صاحب ته چې دغسې سهولت هي په همدغه وطن کې څه ضرور چې د بل وطن نه شی راوغواړي. که لکه همدغې غوندې هر څوک وغواړي چې د خپل د وطن د تولید نه کار واخلي، هغه به بهتره وي. هم به زموږ وطن پرمختګ وکړي، هم به زموږ دغه کوم صنعتکاران دي هغوی به پرمختګ وکړي. بدون د شک نه دا مثبته پایله لري او خلکو نه موږ غوښتنه ده دلته ټول هغه تولیدي هغه دي چې خپل هیواد کې خپل ولایت کې کېږي تولید شوي دي، دا نندارې ته کېښودل شوي دي، له دې نه استفاده وکړي او دې نندارتونونه هغه وکړي، لیدنه وکړي او دغه تجاران دغه کسبګاران دا باید تشویق کړي. دغه نندارتون چې د کندوز د صنعتي فابریکو تولیدات، کرنیز محصولات او لاسي صنایع پکې نندارې ته ایښودل شوي، شاوخوا 40 غرفې پکې ځای پر ځای شوي دي او د یاد ولایت متشبثو ښځو او صنعتکارانو پکې ګډون کړی دی. مسؤلین وایي یاد نندارتون یې د کورنیو تولیداتو د ودې، پرمختګ او بازار موندنې په موخه جوړ کړی چې 3 ورځې به دوام وکړي. دغه داخلي تولیداتو د بازاریابۍ لپاره دغه نمایشګاه دایره شوې ده چې په دې سره به دغه داخلي تولیدات خلک وویني او الحمدلله موږ صنعتکارانو هم داسې باکیفیت تولیدات لري چې بازار ته عرضه شي، نو د دې لپاره مشتریانو هغه هم زیات وي او انشاءالله په آینده کې به په نږدې کلونو کې به له ډیرو موادونه موږ خودکفایه استو. د موږ هدف د دې شرکت هدف دا دی چې په داخلي تولیدات ته څنګه کولی شو موږ رشد ورکړو، یعنی په ټولنه کې هیوادوالو ته داخلي تولیدات، داخلي شرکتونه ور وپېژنو تر هغو پورې چې دوی له دغه خپل داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي. ورته مهال کندوز ولایت کې د خصوصي سکتور مسؤلین وایي د نندارتونونو جوړېدو په کورنیو تولیداتو پوره اغېزه کړې او نن چې هیوادوال له وطنیو تولیداتو ګټه اخلي، لامل یې د همدې نندارتونونو له لارې بازار موندنه ده. دوی یو ځل بیا په هیوادوالو ټینګار وکړ چې له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. جوړول د دغه نندارتونو د دې سبب ګرځي چې داخلي تولیداتو د زمینه د فروش مساعده شي او خلک وهڅول شي چې له داخلي تولیداتو نه ګټه واخلي او د داخلي تولیداتو بهبود په دې کې ده چې با کیفیته دي او خپل وطن کې تولیدېږي، له هر لحاظ هم له صحي لپاره او هم له نور د کیفیت او د کمیت له طریقه دا ښه دي. داخلي تولیدات د موږ هیله له وطنوالو نه دا ده چې له خپل داخلي تولیداتو نه ګټه واخلي. د یادولو وړ ده چې کندوز کې د صنعتکارانو د ملاتړ په موخه د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا 10 زره جریبه ځمکه صنعتي پارکونو ته ځانګړې شوې ده. د یاد ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست د معلوماتو پر بنسټ د ځانګړې شوې ځمکې اداري چارې 80% بشپړې شوي او ژر به کندوز ولایت کې صنعتکارانو ته ځمکې وویشل شي.